بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو دوست عبدالله او زه ښایم تاسو ته د Adobe Illustrator فول ټریننګ. امید لرم چې د الله په فضل او کرم سره به دا د Adobe Illustrator 21 نمبر کلاس دی او په دې کلاس کې موږ وایو د ټرانسفارم په هکله. ټرانسفارم څه لپاره استعمالیږي؟ نو راځئ چې په Adobe Illustrator کې وګورو. موږ چې کله یو ریکټنګل جوړ کړو بیا په دې باندې رایټ کلیک ولګو. رایټ کلیک باندې چې لاندې راشي وګورئ دلته کې لیکلي ټرانسفارم. دې کې د ټرانسفارم اگین، موو، روټیټ، ریفلیکټ، سکیل، شیر اینڈ ټرانسفارم ایچ د څو آپشن دي. دا ډېر مهم وي مایل چې په دې باندې مې یو کلاس ریکارډ کړم تاسو دپاره، نو انشاءالله ډېره فایده به ورته ورسي. همدغه آپشن یې موږ سره دلته کې په آبجکټ کې هم دي. د دې ټرانسفارم اگین او موو دا ټولې آپشن یې موږ سره دلته هم دي. د اسانتیا لپاره موږ ته دلته کې جوختې هم راکړي چې دا ډېر زیات استعمالیږي دې وجې نه. نو راځو د دې په ذریعه باندې څه شی جوړو. زه راځم دلته کې یو ریکټنګل جوړوم. زه اوس د دې سکیل دې ځای نه هم غټولی شم او هلته نه ټرانسفارم نه هم غټولی شم. خو دې ځای نه غټولو او د هغې ځای د غټولو فایده څه شی ده، نو انشاءالله هغې باندې به ستاسو نن زه ذهن خلاص کړم. زه اوس راځم دا انتخابوم، راځم او ټرانسفارم کې د ټرانسفارم اگین چې دی کنټرول ډي دا خو موږ ډېر زیات استعمال کړی دی. انشاءالله تاسو په دې باندې پوه وئ. کله چې موږ په دې ټولو آپشنو کې یو عمل وکړو هغه بیرته تکرارولو لپاره موږ کنټرول ډي استعمالوو. ټرانسفارم اگین مثلا د دې سکیل موږ لږ غټ کړو، داسې د دې سکیل هم لږ داسې غټ کړو. اوس که زه کنټرول ډي انتخاب کوم همدغه عمل راته تکراري تر اخره پورې. نو اول خو دغه شو. بیا موږ سره موو ټول دی. موو ټول په ذریعه باندې موږ اوس دا یو ځای نه بل ځای ته وړی شو خپل دا شیپ. مثلا دا وګورئ په دې طریقه باندې موږ یو ځای نه بل ځای ته وړی شو دا خپل شیپ. نو چې کله موږ دا خپل شیپ دې ځای ته راوړه، اوس که زه په اوکې باندې کلیک کړم، اوکې باندې، نو دا به دلته زموږ دغه شیپ چې کوم اوریجنل شیپ دی دا به دې ځای ته راوړي. او که په کاپي مې کلیک کړه نو دا به پاتې شي، دلته مخکې بل جوړ کړي. مثلا زه اوکې کوم، ګورئ زموږ هغه شیپ دلته نه دلته راوړه، مخکې دلته و اوس دلته راغی. کنټرول زیډ سره زموږ انډو کېږي او کنټرول شفټ زیډ سره دوباره فارورډ کېږي. زه اوس دلته راځم د دې په ذریعه باندې یو ښکلی غوندې ډیزاین جوړوم. ټرانسفارم ته راځم او موو ته راځم. اوس دا ورته زه زیرو کوم، دا هم زیرو کوم، دې ځای کې ورته زه لیکم 80. ګورئ دونه فیصده موږ ته دا را دې خوا کړه. دا ډېر زیات شو، زه ورته لیکم 80. اوس ډېر نږدې شو 50 به یې کړو. ګورئ اوس موږ دا یو عمل وکړو. زه غواړم چې دې نه کاپي واخلي، نو په کاپي باندې به زه کلیک ولګوم. کله چې کاپي باندې موږ کلیک ولګولو نو دې موږ دلته یو کاپي د هغې نه واخیسته. نو په دې باندې رایټ کلیک لګوم، ټرانسفارم ته راځم او ټرانسفارم اگین باندې کلیک لګوم. ګورئ هغه کوم عمل چې موږ وکړو که نه همغه عمل یې راته تکرار کړه. زه بیا راځم او په ټرانسفارم اگین باندې کلیک لګوم او د دې شارټکټ دی کنټرول ډي. کنټرول ډي سره زموږ همغه عمل یې بار بار راته تکرار کړه. زه دا ټول انتخابوم او راځم رایټ کلیک کوم، ټرانسفارم ته راځم، ټرانسفارم کې موو ته راځم. موو کې دا خو موږ هورزنټلي دې خوا راوسته را موو کړو. زه یم چې دا څومره چې ما دا شیپونه جوړ کړل دا ټول لاندې طرف ته راته موو کړه. نو دې لپاره موږ بیا ورټیکلي 50 ورته لیکو. پنځه ورته مو ولیکه. ګورئ زموږ هغه شیپ دې خوا راوړه، خو څه یې لږ یې دې طرف ته راکوز کړه. دا وجه دا ده چې دلته موږ ورته 50 لیکلی، دا به 0 کړو. نو ګورئ بلکل به
د هغې هوبهو ښکته راولي. کاپي باندې کلیک لګو نو هغې نه یې زمونږ کاپي واغوسته. زمونږ دا شیپ غالبا چې داسې کې اوږد دی ورټیکلي. زه دا کنټرول ډي سره دا عمل بیرته تکراروم. نو موږ ته دا بکسونه دا مربع شکل داسې کې هم کاپي کړل. اوس هم که خیال کړی نو په داسې کې نو سپیسونه پکې ښه برابر دي ټولو کې، خو په دې ورټیکلي سپیسونه یې ورنه کړل. دا موږ شیپ غلط جوړ کړی و، بلکل سکویر هم نه و جوړ کړی، مربع شکل هم مکمل نه و جوړ کړی، ریکټینګل هم جوړ کړی. دې وجې نه اوس زه راځم د دې حل راوباسو. ټرانسفارم ته ځم. ټرانسفارم کې موږ سره لږ لاندې راشي، بیا به دې سره وروسته وګورو سکیل ته. اوس که زه په سکیل کې دا یونیفارم دی یو نن یونیفارم دی. یونیفارم معنا دا ده چې زه که هوریزنټلي د دې سایز وړوکی کړم نو دوی به راته ورټیکلي هم وړوکی کړي خپله. او ان یونیفارم معنا دا ده چې زه یو سایډ وړوکی کوم بل سایډ به زه ورته د دې خیال مه ساته، بس خپله چې څومره زما خوښه وي هغه عمره ورټیکلي وړوکی کوم او هوریزنټلي وړوکی کوم. زما به خوښه باندې به کار کوي. یونیفارم کې دی پروپورشنلي راته وړوکی کوي. اوس که دې ځای نه زه د دې سایز غټ راوړوکی کوم، ګورئ دا زموږ ټول مکمل ډیزاین راته غټوي، خو زموږ دا په کار نه دی. کان پر یونیفارم یې کوم، ګورئ اوس یې داسې کې هوریزنټلي راته غټ که، خو زموږ دا په کار نه دی. یا ورټیکلي غټ کړي راته، دا زموږ په کار نه دی. یونیفارم چې شي نو بیا به یو اندازه کې راته غټوي. زه غواړم چې دا هر یو بکس د په خپل ځای کې لږ وړوکی شي، د هوریزنټلي او ورټیکلي دې وړوکی شي. اوس چې ګوره زه دلته ورټیکلي دا وړوکی کوم، ګوره ټول په یو ځای واړه غټ شول. یا یې واړه کړم، ګورئ ټول په یو ځای واړه شول، خو زموږ مقصد په دې پوره نه شو. نو زه دا کینسل کوم، په دې باندې بیرته رایټ کلیک لګوم، ټرانسفارم ته راځم او ټرانسفارم کې بیا موږ سره دلته ټرانسفارم ایچ. ټرانسفارم ایچ ته زه راځم او دا ټولې ویلیوګانې زیرو کوم. د دې په ذریعه به انشاءالله اخره کې یو ډېر ښکلی پیټرن جوړو. ګورئ که خیال هم کړی دلته کې زموږ هغه شیپ اوس راښکاره شو. ګورئ ورټیکلي زه دا لږ کموم، دلته زه کلیک لګوم په ډایرکشن کی باندې زه د دې سایز کوم. خیال هم دی ګورئ د دې سایز د دې مابین کې راته فاصله پیدا کړه. اوس زه دا اوکې کوم، نو اوس زموږ شیپ تیار شو. نو ټرانسفارم ایچ موږ دې لپاره استعمالوو چې هر یو ځان ته بیل بیل موږ هغې سایز غټو یا یې روټیټ کوو، نو هغه موږ ټرانسفارم ایچ باندې بیا کوو. هغه خیره کې انشاءالله بیا ښه ډیټیل سره وایو. بیا موږ سره په دې کې روټیټ ټول دی. روټیټ ټول څه لپاره استعمالیږي؟ دا روټیشن کوي. نو زه راځم په دې کلیک لګوم، پریویو آن ده. ګورئ زه اوس که په دې باندې زه روټیشن وکړم، مثلا دا دومره روټیشن مې وکړو، دا چې څومره زموږ د بکسونه موږ جوړ کړي هغه ټول یې راته په یو ځای باندې روټیټ کړو. او زموږ دا مقصد نه دی. زه یم چې هر یو دې هغه ته ځان ته بیل روټیټ کړي. دا داسې یو ډیزاین یا یو بکس روټیټ کولو لپاره موږ استعمالوو. مثلا دا یو دانه سکویر ما انتخاب کړ، په دې باندې زه رایټ کلیک کړم، ټرانسفارم ته راشم او روټیټ باندې کلیک ولګوم، دلته دا یو دانه روټیټ کړم. نو داسې یو دانه موږ روټیټ کولو لپاره دا استعمالوو روټیټ آپشن. او که نه داسې ډېر وي موږ سره، مثلا پوره پیټرن دی موږ تیار کړی، دا روټیټ کوو. په دې کې غواړو چې دا هر یو د ټول بیل بیل دي داسې روټیټ شي په خپل ځای باندې. نو هغې لپاره بیا موږ ټرانسفارم ایچ ته راځو. امید لرم تاسو به په دې باندې پوه شوي. بیا موږ سره په دې کې ریفلیکټ دی. ریفلیکټ څه لپاره استعمالیږي؟ د دې دواړو طرفونو خو تقریبا یو شانتې دي، موږ ته اندازه نه کېږي. دا به زه لږ داسې ښکته کړم، دې ځای کې به زه یو بل شیپ جوړ کړم. مثلا زه دلته راځم او د پین ټول په ذریعه باندې داسې یو شیپ جوړوم.
ما دا یو شیپ جوړ کړو خو یو طرف مې جوړ کړو زه اوس دې باندې رایټ کلیک لګوم راځم ټرانسفارم ته ټرانسفارم کې ریفلیکټ باندې کلیک لګوم اوس باندې دې پوښتنه کوي چې ته د ریفلیکټ کې کوم طرف ته ریفلیکټ کې هوریزنټلی ریفلیکټ کې که ورټیکلی ورته هوریزنټلی راته ریفلیکټ کا چې ریفلیکټ کې که اوکې مو کو نو همدا د موږ د ډیزاین به راته ریفلیکټ کی یعنی ډبل طرف ته به راته وکي او که کاپي باندې مې کلیک کو نو او سوري زمونږ د آخري انکر پوینټ انتخاب و دی وجې نه زمونږ دا شی په ریفلیکټ نه کړ ریفلیکټ وایي مثلا د دې د یو طرف چې دی ګس طرف ته دی چې موږ ریفلیکټ کوو نو دا طرف بیا راته دې طرف ته راواړوي داسې راځم زه ټرانسفارم ته او ریفلیکټ باندې کلیک لګوم ګورې اوس موږ ته ریفلیکټ کا ته پریویو وانه ده که دا زه غواړم ورټیکلی نو داسې دې شیپ ته راوړل که هوریزنټلی کوم نو ګورې چپه بالکل الټه یې کړه راته ورټیکلی مې انتخاب کړ او دلته راځم په کاپي باندې کلیک کلیک اوکې مې کړ نو دغه شیپ چې کوم دې طرف ته زمونږ هغه دې طرف ته راته راواړول او که کاپي وم نو هغه هم پاتې شي دا هم پاتې شي نو ګورئ موږ ته موږ شیپ نه کاپي واغسته زه دا انتخابوم او وروړم یې اوس دې ځای کې ږدم نو ګورئ موږ ته څومره په اسانۍ باندې دل جوړ کړو هارډ اوس که دا موږ څومره کوشش کړو پین ټول باندې همدا طرف جوړ کړو بیا همدا طرف جوړولو نو دا به خامخا به د دې دواړو سایډونو کې لږ فرق و امید لرم چې په دې ریفلیکټ باندې به تاسو پوه شوي یئ بیا موږ سره سکیل آپشن دی په دې باندې اوس مثلا دې سکیل موږ غټول غواړو سکیل وایي سایز غټولو ته نو دلته په دې کلیک لګوم او دا زه هم د دې سایز لږ غټوم داسې اوس ما تاسو ته ویلی چې که انپروپورشنلي کوئ نو بیا به مثلا داسې پلنوالی کموم داسې اوږدوالی کموم یا رازیاتوم نو دې د ان یونیفارم باندې به کوئ او که نه پروپورشنلي کار پکې کوئ نو یونیفارم باندې بیا کلیک لګوئ ولاندې بیا دا سکیل کارنر دا کارنر یا کنجونه چې څومره مونږ کرف کړي دي نو څومره چې سایز غټېږي هغومره دې ورسره دا کرف هم غټېږي مثلا دلته کې یو ریکټینګل راخلم دې ځای کې ما دا کربونه ورکړه اوس زه په دې رایټ کلیک لګوم او راځم سکیل ته دې ځای کې موږ ورته ویلي دي چې سکیل کارنر دې ځای کارنر چې کمې دي دا هم ورسره غټوه ګورئ چې اوس د دې سایز غټوم ګورئ دا کارنر یې ورسره غټېږي که دا هماغومره وړې کارنر یې پاتې وي نو ډیزاین دا ریکټینګل به غاړ شي خو کارنر به دومره وړوکي غوندې دې ځای کې سیټ ته وي لکه ګورئ دا چې اف کومه ګورئ کارنر یې هماغونه وړې شوې وړې دي او زموږ ریکټینګل غټ شو دې لپاره موږ دا استعمالوو او بیا سکیل سټروک اینډ افیکټ په دې باندې چې موږ کوم سټروک ورکړی دی کې دا آوټلاین څومره چې دا غټېږي نو دا آوټلاین دی ورسره غټېږي لکه ګورئ موږ د دې سټروک دومره ورکړی ګورئ دلته یو پوینټ هم ورکړی دی په دې ځای کلیک کوم ټرانسفارم ته راځم سکیل ته راځم اوس ګورئ د دې سایز زه غټوم ګورئ د دې سټروک هماغومره یو پوینټ دی یو پوینټ دی خو که زه دلته سکیل سټروک اینډ افیکټ باندې کلیک ولګوم نو د دې به بیا ورسره سټروک سایز غټ شي ګورئ څومره یې غټې هغومره به د دې سایز غټېږي ورسره ګورئ کوم ځای ته ورسېده وګورئ هغه یو نه کوم ځای ته ورسېده سټروک سایز دا مطلب دی د دې امید لرم چې په دې هم ذهن خلاص شوی وي بیا موږ سره په دې کې شیر ټول دی شیر ټول څه لپاره استعمالیږي شیر ټول موږ دې ځای کې دې ټولز کې ویلی یم دی شیر ټول ګورئ لږ یې داسې راته کوک کي ډیزاین ورټیکلی هوریزنټلی کږوي نو داسې وی کوک کي ورټیکلی کږوي نو بیا داسې کې کږوي درته لکه ګورئ اوس یې داسې کې راته کوک او دا انګل دې دپاره دی چې کوم طرف ته تاسو انګل تاوئ هغه طرف ته به درته کږوي بعض ډیزاینونو کې دا په کار راولو امید لرم چې په دې باندې هم ذهن خلاص شوی وي
اوس راځو ټرانسفارم ایچ ته. نو دا ډیلیټ کوم او دا خپل زوړ ډیزاین برابره کوم. اوس د په دې باندې رایټ کلیک لګوم، ټرانسفارم ته راځم، ټرانسفارم ایچ ته راځم. ټرانسفارم ایچ کې موږ سره دلته کې یو سکیل دی، بیا سکیل هوریزنټلی دی، سکیل ورټیکلی دی، بیا موو دی هوریزنټلی او ورټیکلی، بیا روټیټ دی. پکې هغه کوم آپشن چې موږ ویلې تقریبا هغه آپشن په دې کې موږ ته بیا راکړي دي. ریفلیکټ هم پکې شته دی دلته موږ سره. اوس زه داسې کار کوم چې د دې اوس دغه فعل دا سایز دی، زه کوشش کوم چې د دې نه دا روټیټ کوم. دې نه زه یو ښایسته پیټرن تاسو لپاره جوړوم. دا زه روټیټ کوم 45 ډیګري، 45 ډیګري مې روټیټ کړ. ګورئ زموږ د شیپ نه دا شی جوړ شو، خو د دې سایز لږ غټ دی. زه غواړم چې د دې سایز لږ وړوکی کړم، یا همدا هومره صحیح دی. راځم او په کاپي باندې کلیک لګوم. ګورئ زموږ هغه شیپ نه راته کاپي واغوستله او کاپي راته روټیټ کړه او زموږ اوریجنل فایل لاندې پروت دی. اوس زه دا انتخابوم، دې نه زه دا فیل که ختموم. اوس ګورئ تاسو ډېر ښکلی ډیزاین ته جوړ شو. زه دا ټول بیا یو ځل انتخابوم، رایټ کلیک لګوم، ټرانسفارم ته راځم، ټرانسفارم ایچ ته راځم. ټرانسفارم ایچ ته چې راغلم دلته اوس سکیل هوریزنټل لږ کموم. دا 100% دی، د دې نه زه 10% کموم. دقسې دې نه هم زه 10% کوم. او کاپي باندې کلیک لګوم. او ګورئ موږ ته څومره ښکلی ډیزاین تیار کړو. نو موږ سره دا پیټرن تیار شو. نو دا موږ سره د ټرانسفارم آپشن وي. ما غوښتل چې تاسو سره شیر کړم ځکه دا ډېرې مهمې دي. او زه چې کوم ډیزاین هم جوړوم نو په هغې کې ضرور د دې نه یو استعمال خامخا وي. نو دې وجې نه مې تاسو سره دا شیر کړه. که دا کلاس هم خوښ شوی وي نو دا ویډیو ضرور لایک کړئ او خپلو ملګرو دوستانو سره شیر کړئ. او که څه سوال هم ذهن کې وي نو په کمنټ کې مانه پوښتنه کولی شئ. په خپلو نیکو صالحو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. تر څو چې بل کلاس کې ملاقات کوو، د الله په امان.